کونسل کاناډا ویزا لومړی پروګرام دی. ملګري د لرې لرې نه راغلي، زه خو ستړي مشي وو، د زموږ مشر وایي پروفیسر سراج صاحب. خو داود جان صاحب ما ته وایي زه شروع کوم بیا که نه؟ شروع کوئ. ښه دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. د پښتون کونسل کاناډا سیمینار ته راغلي د ټولې نړۍ، د امریکا، د انګلینډ، د کاناډا د مختلف سټیټس نه او ښارونو نه راغلي ټولو مېلمنو ته او د برې پښتونخوا زموږ ملګرو ته زړه د کومې هرکلۍ. روایات کې چې داسې غونډه جوړېږي او جرګه جوړېږي نو د هغې په شروع کې تلاوت کلام پاک لوستل کېږي. نو د تلاوت کلام پاک دپاره زه کوم ملګري چې ټاکلی و هغه ته خواست کوم چې راشي او تلاوت کلام پاک حاجي صاحب ایوب حاجي صاحب راځه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عزتمندو ما يقول القرآن عظیم شان آیات ولوستو، د دې ترجمه به مو کومه، اگر چې د اوږدو خبرو په ما ته اجازت هم نه وي ځکه زه تلاوت دپاره راوغوښتمه، خو تقاضا د دې ده چې د دې آیات صرف ترجمه وکړمه، چون پښتاني او قرآن شریف په عربۍ دی نو باید موږ یې په معنی پوه شو. والعصر ان الانسان لفي خسر. الله پاک قسم کوي په زمانه باندې په وخت باندې چې انسان په تاوان کې دی. په دې باندې ما مخکې خبره کړې وه چې انسان د دنیا په تاوان کې دونه نه دی لکه څونه چې پښتون په تاوان کې دی او څونه چې افغان په تاوان کې دی. مګر هغه خلک چې نیکو ته خلک رابلي او صبر کوي هغوی په تاوان کې نه دي. نو انشاءالله دا کانفرنس د دې بنیاد دی چې د کاناډا میشتو پښتنو په دې خوشحاله یم چې لر او بر پښتانه یو دي او دلته ناست یو د پښتون د ژغورنې لپاره یو کانفرنس جوړ کړی دی. نو زه نن مطمئن یم چې انشاءالله پښتانه د نن نه وروسته په تاوان کې نه دي او پښتانه هوښیار دي او راژوندي شوي دي. الله دې نور هم تکړه کړي. هذا اقول واخر دعوانا. تلاوت کلام پاک نه پس د پښتون کونسل فاونډینګ ممبر دغه خیال چې چا شروع کړی و او زمونږ مشر پروفیسر سراج خان ته خواست کوم چې هغه راشي او دغه مېلمنو ته ستړي مشي وي په باضابطه او په رسمي توګه باندې. پروفیسر سراج. شروع کوم په نام د رئیس صاحب د پښتون کونسل کاناډا د طرف نه ټولو راغلو مېلمنو ته د روزګار پښتون افغان لس چې کوم راغلی دلته امریکایان چې نن دي راغلي دي ټولو ته هرکلی وایم او په دې ډېر فخر محسوسوم چې پښتون که په هر ځای کې دی خو هغه یو پښتون دی، هغه به کېږي او هغه به د خپلو ستونزو خپلو دغه حل ګوري او دغه جرګې به کوو. ډېر پوهان ناست دي، هغوی به خپلې خبرې کوي او ډېر مشکور یم ستاسو چې تاسو راغلئ او موږ ته عزت راکړو او پروګرام ته ډېر درناوی ورکړو، دې پروګرام ته ښکلا ورکړه. ډېره مننه او بیا ډېره خرابه ستاسو ډېره مننه. دا سیمینار دا کانفرنس په یو لحاظ زموږ پېژندګلوي هم ده زموږ د ملګرو. پښتون کونسل کاناډا
یو د مینې محبت یو داسې دنیا جوړه شوې ده او حیران به شئ. زه خو ماته ځان ډېر انپړ او جاهل بیا په دغه ملګرو کې ښکاري چې شروع یې مونږ کړې وه، خو اوس ډاکټران، انجینیران، پروفیسران، پی ایچ ډي سکالران، نو اوس پکې راته ځان داسې ښکاري لکه چې مونږ ډېر لوی خلک یو چې د دغه غټو خلکو سره ناست یو، دغې پوهانو سره. زمونږ یو بل هغه د خواص خمسه والا ملګری چې کوم په د لاس د یو موټي په شان ملګرو کې دی، ډاکټر دیدار یوسفزی چې ناموړی شاعر دی او د هغه یوه رباعي به تاسو ګورئ چې د منظور پښتون د بندر د لاندې لیکلې شوې ده چې بابا ستا د فلسفې وجود په دار دی، زه په خپله خاوره سپک لکه د ګرد یم او غیر په زور او تشدد لکه سپین باز دی او زه په عدم تشدد هم دهشتګرد یم. نو ډاکټر دیدار یوسفزی راغواړم هغه د پښتو ژبې په حواله یو څه خبرې او هیله چې مختصر هر ویان به لږې خبرې کوي چې موسیقي ته ډېر وخت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. چونکې زه یو کوربه یم نو زما طرفه بیا ټول ملګرو ته مېلمنو ته یو ځل بیا د زړه له خلاصه هرکلی او په موضوع خو به خبرې کېږي، زموږ ټول ملګري به کوي کوم چې د امن کوم چې ستونزې دي زموږ په دې علاقه کې په دې باندې، خو دا هم یو داسې موضوع ده چې هغې باندې خبرې ډېرې کمې کېږي. نو ما وی چې زه په دې حواله باندې یو څو خبرې وکړم. زمونږ پښتانه مونږ لکه په دې ډېر زیات فخر کوو چې زمونږ 4.5 زره کاله زوړ تاریخ دی او بیا په 13 کاله معلوم ادبي تاریخ هم دی او زمونږ چې کوم مشرانو نو تاریخي حواله باندې تقریبا په هند باندې هغو 4.5 کاله حکومت کړی ده ماشاءالله چې او تقریبا دومره دی. په هغې کې زمونږ اتلان زمونږ مشران لکه احمد شاه ابدالي، شیرشاه سوري او محمود غزنوي داسې نور 4.5 کاله دا حکومت شوی دی، خو زمونږ پښتو ژبه د بدقسمتۍ نه یو ورځ هم سرکاري ژبه نه ده پاتې شوې. دا لکه یو ژبه د یو تاریخي ژبه دی، د څه حوالې څه محرکات هغو ته دا خبره ده. نو په دغه وخت کې لکه موږ خپلې ژبې ته دا تړون ورکړی وی د پښتونخوا سره، نو آیا نو اوس به د 200 کالو ژبو یا د 100 کالو ژبو کوم پورې بلندې نه کولی. بله خبره دا ده چې لکه د نړۍ په مخ باندې سواد واحد ریاست و چې د هغه سرکاري ژبه پښتو وه او یوه څنګه لکه بایلینګول نه وه خو یوازې د هغو ژبه چې وه پښتو وه. نو دا هم زموږ لپاره یو د اعزاز خبره ده. اوس زه راځم دې خبرې له چې لکه د دې څه وکړو مونږ چې دا خپله ژبه مونږ را مخکې کړو، ځکه چې مونږ ته پته ده چې قام چې کوم دی هغه په ژبه باندې ژوندی وي، چې ژبه نشته نو قام نشته. له بده مرغه اوس زمونږ چې په نړۍ کې زما خیال دی چې 7 کروړه پښتانه دي، پوره دنیا کې خواره دي، خو د افسوس خبره دا ده چې په دې کې د 1 کروړ نه کم کسان چې دي هغه پښتو ژبه لوستی شي. نو دا ډېره د افسوس خبره هم ده، افسوس مقام دی. په دې کې زمونږ څه رول جوړېږي، زمونږ دا رول جوړېږي چې آیا مونږ د ژبې پرمختګ څنګه وکړو، قام به ژوندی وي. څنګه چې مونږ قام را یو کوو خو ژبه یو وي، د لیک ژبه یو وي، نو مونږ به خپلې خبرې زمونږ خبره به چې د دنیا ته به رسېږي. نو په دې حواله څومره چې ما نور خبرې شوي دي مختلف ملګرو سره، یو ځای کې سرکاري توګه باندې دې ژبې لکه زیاتې شوې دي، بل ځای چې په سرکاري اردو باندې کم زمونږ مشران ناست دي په ادبي حواله زه خبره کوم، نو هغو هم لکه د دې ژبې سره زیاتې کوي. زیاتې په دې حواله کوي چې لکه املا چې زمونږ د پښتو چې کومه ده موږ وایو چې د لر او بر د یوه املا چې په دې کې مختلف کانفرنسونه شوي دي، په دې کې ناستې شوي دي، نو په ډېره حواله سره خو تقریبا یو شوي دي، خو بیا هم ډېرې خبرې داسې دي چې هغه د املا په لیک په حواله باندې زمونږ مسلې شته او زمونږ دغه چې کومه ده الف ب کوم چې زمونږ الفابېټ وایي نو هغه تقریبا 440 ته ورسېده. زه په دعوه سره دا وایم چې ډېر کم کسان وایي چې نوې املا به لیکلی شي او لیک چې دی بنیادي خبره ده. ګوره چې زمونږ کومې اولنۍ کومې 10 ژبې چې دي په نړۍ باندې چې کوم
حکومت کې حکمرانی کوي نو په هغه کې لکه انګریزي ده او سپینش ده فرانسي ده عربي ده دا ټولې چې دي دا زمونږ په نړۍ باندې حکمرانی کوي. نو په انګریزي کې چې دغه تعداد شپږ شته زما خیال به دی بله کې هم شپږ شته په عربۍ کې اتې شته داسې دي خو ویش اتې شپږ دې کې روان دي. بل دیو چې املا جوړه کړه نو په هغې کې چې دینه اوس د ملګري سره لونګي صاحب سره زه لګیا وم چې یاره پنځه یې ګانې دي نو پنځه یې ګانو ته ضرورت څه دا شی کنفیوز کړی دی او دا خلک چې دي د لیک په لږ ډېر زموږ لیکوالان چې کوم دي نو هغه هم ډېر په شاته دي. هلته که د اواز په فونیم باندې دي وکړئ نو په فونیم هم زموږ سره د انګلیش فونیم چې دي چې هغه اوازونه یا غږونه چې دي هغه څلور څلوېښت دي نو چې هغو په شپږ کې ګزاره کولی شي نو موږ ولې نه شو کولی. اوس پنځه یې ګانې دي اردو او عربي زموږ نه ایډوانس ژبې دي هغو به دوه یې ګانې ګزاره کړي نو په موږ باندې څه چل دی. نو دا مسلې دي چې لکه په دې باندې هم دا همیشه دپاره نیګلکټ پاتې شوي دي. نو په دې باندې او پښتانه که موږ ته پته وي نو پښتانه چې دي د ملا د لاسه خراب دي او پښتو ژبه زموږ د املا د لاسه خرابه ده. دا بنیادي مسله ده. دې ته هېڅوک پاملرنه نه کوي. د هغې وجه دا ده چې او دیو به لکه دا ادبي ملان به ورته زوب ایکسټریمیست دي. دیو په څوک پوهېږي دا ادبي ملان چې آیا ژبه په ابسط ترقي نه کوي ژبه چې ده په لیک ترقي کوي. د لیک دپاره چې دا یو بنیادي اسانه او چې ټول پرې لکه جوړ وي هغه املا پکار ده. نو زه به موږ په دې حواله باندې نور هم کانفرنس کوو خو د دې سیمینار په وساطت سره دا خبره وکړم چې انشاءالله موږ به یو ډکلریشن هم په اخر کې دغه کوو چې د دې خلکو باندې موږ زور راوړو چې دا ژبه موږ د پوره پښتون قام دا لر دي که بر دي هر څه چې موږ یو وکړو اسانه کړو او لیک په دې موضوعاتو باندې موږ وکړو نو په دې دا خلک به پرشرایز شي او زموږ ژبه به ترقي وکړي. که نه دا ژبه چې ده 1500 کال نه د بایزید انصاري د وخت نه املا شروع شوې ده اوسه پورې سمه نه شوه. املا نه شوه خو د بني اسرائیلو غوا شوه. نو دا لګیا دي او دیو نو په دې حواله باندې زما دا تجویز دی چې موږ به انشاءالله دا ډکلریشن وکړو چې یاره په دې حواله باندې موږ کار وکړو. بله یو لنډه خبره سوات په حواله وکړم چونکې دا کانفرنس مو زموږ د امن په حواله ده د ستونزو په حواله دی. نو هلته کې دیو حکومت دا خبره کوي چې یاره حالات ښه شوي دي امن داسې خو هغه وایي چې پوره پښتونخوا کې امن دی هېڅ نشته. خو موږ ته پته ده چې په موږ تېر شي چې څومره امن دی. نو کوم چې مخکې هم خبرې شوې چې مهرباني دې دا خلک وکړي دا فوج یا نور ادارې هر څه چې دي دیو چې کوم زموږ د ماشومانو سکولونه نیولي دي نو هغه سکولونه دې ازاد کړی شي دیو د ځانه بل ځای مورچې ولګي بل ځای دې کښېني. نو دا هم یوه مسله ده. بل پاټکونه چې کوم دي نو څو پېرې دا خبره وشوه چې دا پاټکونه بس یو انتظامیه ته حواله کېږي نو هغه هم نه ده شوې په کار چې په هغې هم کار وشو. او درېیمه او د ټول نه اهمه مهمه خبره دا ده چې لکه په پاټکونو چې کوم د سلاشۍ په نوم بېعزتي کېږي نو هغه دې نوره ختمه شي. نو دا به انشاءالله موږ بیا چې سیرا صاحب څه درخواست کوو چې لکه کومه خبره دې په ډیوریشن کې راوړنې دا خبرې دې په هغه کې یادې کړي او بل زمانه ورڅه خبره نشته ډېره زیاته مننه ټولو. دا صاحب د خبرو په تایید کې بابا فرمایي چې په پردۍ ژبه خبرې پښتون نه کا بې لیلا بله سودا خو مجنون نه کا او اول خپله ژبه پس د نورې ژبې بې بنیاده عمارت خو سمون نه کا او خپلې ژبې خپل تهذیب ورته چې شا کړي ملګرتیا له هغه قامه ژوندون نه کا. نو ډاکټر صاحب خو د علم سمندر دی د هغه په دې باندې ډېر زیات کار دی اوس کوی بلکې املاګانې هم ټیک کړي دي وغیرہ آنلاین د پښتون کونسل د پیج نه شیر کړي هم دي. دا یو ډېر لوی اعزاز دی او یو ډېر لوی تاریخي کار دی. دا به وخت بیا ریکګنایز کوي او دا به د تاریخ برخه جوړېږي. پښتانه د لر او بر به سره یو شي. پښتانه د لر او بر به سره یو شي که بنیاد د حمزه بابا افکار شي. نو زه دا وخت محترم زړور خان مفکر صاحب ته خواست کوم چې هغه راشي یو څو لنډې خبرې د ملګرو سره شریک کړي. صحیح ښکاري. بسم الله الرحمن الرحیم. ما خو دلته کې هم ریکارډ
درنو غزارو درنو مشرانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ډېر درانه مشران ناست دي چې د هر یو نوم اخلو وخت به ډېر ونیسي او وخت هم کم دی. زه د ډاکټر صاحب دیدار یوسفزي وینا چې څه ویلي هغه زه د شعر په ډول تاسو ته وایم. وخت هم نه نیسم، راځم خپل شعر ته. زما د شعر عنوان دی دغه ښکلي پښتونخوا راته خپلواک افغانستان کې. مخکې بخاري صاحب ویلي چې خبرې یقیني دي، زه د پښتون شعر نه تاسو ته وایم او د دیدار صاحب د دیدار ډاکټر صاحب دیدار یوسفزي خبرې د شعر په ژبه دي، هېڅ پکې فرق نشته. دا زما دعا ده. ربه نن تا ته التجا کومه، ربه نن تا ته التجا کومه، په دواړه لاسه دا دعا کومه، د مور وطن په حال ژړا کومه، د امن سوال په پښتونخوا کومه. ربه نن تا ته التجا کومه، په دواړه لاسه دا دعا کومه، د مور وطن په حال ژړا کومه، د امن سوال په پښتونخوا کومه. د پښتون روح پرې خوشحال کا، د پښتون زړه پرې ودان کا، دغه ښکلي پښتونخوا راته خپلواک پښتنستان کا. ربه تا نه علم غواړم د پښتون بچي لپاره، ربه تا نه تعمیر غواړم د پښتون ښوونځي لپاره، ربه تا نه شعور غواړم د پښتون سیاسي لپاره، ربه تا نه هویت غواړم د پښتون زلمي لپاره. چې تعلیم مو په پښتو شي چې تعلیم مو په پښتو شي، ته مو پوره دغه ارمان کا، دغه ښکلي پښتونخوا راته خپلواک پښتنستان کا. د پښتون ملت لپاره زه له تا مملکت غواړم، د نړۍ سیاسي نقشه کې د پښتون موقعیت غواړم، چې له فخره خوږ روان وي افغاني هویت غواړم، د پښتون تاریخ له برمه اسلامي قیادت غواړم، چې تاریخ د بس ژوندی کړو، چې تاریخ د اصفهان کړي، د پښتون روح پرې خوشحاله، د پښتون روح پرې خوشحاله، د پښتون زړه پرې ودان کړي، دغه ښکلي پښتونخوا راته خپلواک پښتنستان کړي. چې نه کرخانه بندر وي د اټکه تر هراته، د پردیو یرغل نه وي د باختره تر سواته، بلبلانو د خوښیو نغمې پورته کړي هوا ته، سوله سوله را روانئ و نیکمرغه پښتونخوا ته. د پښتون د ملت ستوری ځلېدونکی په اسمان کې، د پښتون روح پرې خوشحاله، د پښتون زړه پرې ودان کې، دغه ښکلي پښتونخوا راته آزاد پښتنستان. چې کاتب زما پښتون وي، مکتبه مې پښتنه وي، هره پیغله مې ملاله زرغوني غوندې درنه وي، ناهده بې ستره نه شي د نازو پرې لوپټوي، چې د عاشق مرام پوره شي معشوقه خوږه خوږه وي، چې کتاب مې ابداله وي هر لوستونکی مې روښان شي، چې کتاب مې ابداله وي هر لوستونکی مې روښان وي، دغه ښکلي پښتونخوا راته آزاد پښتنستان. چې هر څوک مې خوشحال وایي د غني په مضمون پوه شي، د حمزه د فکر لوری په پښتو او پښتون پوه شي، غزنوي مطالعه کې د سوري په جنون پوه شي، میوندۍ توره سنباله په اهمیت د پوهنتون پوه شي، هر وګړی مې فرید کړي هر شاعر زما رحمان کې، د پښتون زړه پرې خوشحاله، د پښتون زړه پرې ودان کې، دغه ښکلي پښتونخوا راته آزاد پښتنستان. بغیر د څه اوږد تمهید نه زه د دې سیمینار بل یو ملګری د مختصر بیان لپاره محترم روخان خادم صاحب راغواړم چې یو څو خبرې وکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونحمده على رسوله الكريم. درنو غزارو خاغلونو مشرانو کشرانو همزولو ټولو ته هرکلی وایم. د کاناډا پښتون کونسل ټولنې نه ډېره مننه کوم چې دغسې یو شانداره غونډه یې جوړه کړې ده د نن دپاره. دا رښتیا چې واقعا ټولو ته د افتخار ځای دی، خصوصا پښتنو دپاره او زما دپاره په دې ویاړ دی چې
داسې یو مرکز موږ په 1990 کال کې جوړ کړ چې موږ 3 کسان او د خوشحال بابا سیمینار مختلف مراحل لري په هغې به نه پوهېږم خو راوشم دې خبرو له چې زما خبرې شاید د ډېرو خوښې نه شي او یا به د ډېرو کسانو همدغه ارزو وي چې دا زه ویم خو څوک یې نه وایي خو که څوک خبرې شي زما خبرې له دې سپینې دي او سپینې خبرې کول پکار دي د دې تور ظلمت په زړه کې د رڼا چړې خښېږي د دې ډوبو شپو په منځ کې د سبا سترګه ځلېږي سیمینار په 21مه پېړۍ کې د پښتنو په ژوند باندې جوړ شوی دی چې پښتانه په 21مه پېړۍ کې څه وکړي دا ډېر لوی مهم ډېر لوی جامع او عمیق سوال دی او د دې لپاره عمیق خبرې او عمیق تحلیل پکار دی چې د پښتنو د حالت د بدلېدو لپاره پښتانه باید څه وکړي په 21مه پېړۍ کې موږ اوس په هغه پخوا زمانه کې ژوند نه کوو چې د میرویس خان بابا زمانه او د احمدشاه بابا زمانه او د تیرې او د سپرو وخت و نن د علم وخت دی نن د ساینس او ټکنالوژۍ وخت دی نن د اقتصاد وخت دی هر څه په دومره سرعت کې روان دي چې انسان ورته ډېر زر نشي رسېدی او پسمانه کېږي او په دې پسمانۍ کې موږ د ټولو نه زیات پسمانه دنیا دومره راوړه شوه چې اوس د ګلوبلایزېشن تر نامه لاندې یو جهاني اقتصاد په غریبو خوارو او ضعیفو ملکونو باندې یو بل تسلط لپاره تکل کوي دا د پښتنو لپاره د ډېر غور او دقیق فکر وخت دی چې د دغه ټولو بلاګانو په مقابل کې څنګه ځان سره یو ځای کړي څنګه وکولی شي چې د دې ټولو خبرو په مقابل کې مقابله وکړي د پښتنو د یو ځای کېدو لپاره ډېرې خبرې شوي دي ټول خلک وایي چې پښتانه دې متحد شي زه یقین لرم په دې حال کې به هم داسې څوک نه وي چې هغه ونه وایي چې پښتون باید متحد شي یو بل سره یو ځای شي خو دغه د یو ځای کېدو او د متحد کېدو لپاره تر اوسه پورې چا داسې یو ټکي وړاندې نه کړ چې په کومه نقطه پښتانه سره متحد شي په کوم ټکي سره یو ځای شي په خپله همدغه خبره چې نشته دا په خپله د پښتنو د تشدد او د پښتنو د پراګندګۍ یوه بله خبره ده په مخکې له دې نه چې سړی په دې فکر وکړي چې پښتانه څنګه رامتحد کړي څنګه یو بل پورې وتړي باید دا باندې هم فکر وشي چې دا زموږ د متحد کېدو خلاف عوامل څه شي دي څه شي دي چې موږ یو بل سره نه پرېږدي چې متحد شو دا د توجه وړ خبره ده زما په نظر باندې څو خبرې دي چې هغه لږ دقت غواړي اول پخپله د پاکستان موجودیت د پنجاب تسلط او سلطه دا د پښتنو د یو ځای کېدو لوی عامل دی یعنې چې مخې نیولې ده ورته چې نه پرېږدي چې پښتانه سره یو ځای شي دویمه خبره د منطقي هېوادونه دي او درېیمه خبره چې پکې د پخپله د پښتونستان سوال دی کله چې پاکستان جوړ شو د پاکستان په جوړېدو کې دوه درې خبرې چې هغه ډېرې مهمې وې چې پاکستان باید انګریز غوښته چې په منطقه کې یو پولیسي قوت ولري د دې پولیسي قوت لپاره یې پنجاب انتخاب کړو او د پنجاب لپاره استراتیژي ورکړه د افراطي اسلام د دې په سم کې بله ډېره غټه وظیفه د پنجاب دا وه چې پښتون پرېږدي چې متحد شي د پښتون په اتحاد کې د انګریزانو لپاره څه ګټه هم نه وه ځکه چې انګریز یو ډېر قسي القلبه قوم دی چې هغه په دنیا کې خپل انتقام چاته نه مني انګریز د پښتنو په منطقه کې درې ځله په ډېر وحشت سره او په ډېرې بېآبۍ سره ناکامه شو د دې د انتقام لپاره یې پنجاب درته انتخاب کړو پاکستان چې جوړېده په یوه روایت کې ویل شوي دي چې جناح انګریز ته خپل دسمال د ژبه راوویسته ویل دغه ورځ موږ راغله خو موږ په پاکستان کې د دې پاکستان د جوړېدو لوی هدف دا و چې د پښتنو د اتحاد د پښتنو دغه تاریخي قوت د بېرته راژوندي کېدو مخه وکړل شي دا یې لوی عامل و بل دلیل درته نشته دا چې هغه جیوپولیټیک خبرې چې دي هغه بېلې موضوعګانې دي د پاکستان په جوړېدو سره پنجاب وظیفه واخیسته چې پښتانه واړه کړي بې هویت یې کړي بې تاریخ یې کړي بې تعلیم یې کړي
د پښتنو په منطقه کې تاسو وګورئ خصوصا زموږ د پښتونخوا په علاقه کې زموږ پښتانه ځوانان په خپل تاریخ خبر نه دي، په خپله ژبه لیکل او لوستل نه دي. ډاکټر صاحب ورته ډېره ښې اشارې وکړې. د خپل کلچر نه خبر نه دي. د پنجاب د خوشحالۍ دپاره، د پنجابي د خوشحالۍ دپاره، د پنجاب د ملي سرود دپاره ودرېږه، سلام وکړه، احترام وکړه، ستا به عزت وشي. دا د پښتنو د تباهي لاره ده. پښتانه باید خپل ځان له لاره پیدا کړي. د پښتونستان مسلې نه راځمه، زما په نظر باندې په خپله د پښتونستان مسله یوه بغرنجه موضوع ده. زه په دې خبره باندې یو 15-17 کاله پخوا پوه شوی یم. ما سره سوالونه پیدا شو. سوال دا و چې د پښتونستان جوړېدل د پښتنو په منطقه کې موږ ټول پښتانه یو دغه ناست یو، غونډ وایو چې د یو پلار زامن یو. وایو یا که نه وایو؟ موږ ټول یوه خبره کوو چې ډیورنډ نه منو. دلته څوک شته چې ډیورنډ ومني؟ هېڅوک نشته په دې حال کې. او ټول دا وایو چې موږ یو د بل نه څوک نشي بېلولی. نو که دغه خبرې موږ په رښتیا کوو، دا پښتونستان چېرته جوړوو؟ د دې پښتونستان غربي سرحد چېرته دی؟ د کومې ورځې نه چې پاکستان جوړ شوی دی تر ننه پورې هېڅ پښتون د پښتونستان په باب باندې نه جغرافیایي محدوده تعیین کړې ده او نه غربي سرحد ورته ښودلی چې چېرته دی. دا ستا غربي سرحد په ډیورنډ باندې دی، ستا غربي سرحد په سروبي دی، ستا دا غربي سرحد په کابل دی، ستا غربي سرحد په کوم ځای کې دی؟ که په ډیورنډ باندې دی او ته دا سرحد ومنې، موږ خلکو ته دروغ ویلي دي، موږ د خپل قوم ته دروغ ویلي چې پښتونستان ولاړو او ډیورنډ دومره ته دا د خبرې یو د بل سره نشي کېدی. زما په نظر باندې اوله خبره دا ده چې پښتانه په خپل اتفاق او اتحاد باندې فکر وکړي چې څنګه وکولی شي یو بل سره وړاندې شي. د پښتنو د یو ځای کېدو دپاره د تمرکز یوه نقطه هغه پښتني او افغاني سوچه پاک ناسیونالیزم دی. دا ناسیونالیزم پښتانه یو ځای کوي. دا ناسیونالیزم به پښتنو دپاره دغه تاریخي عظمت بېرته په لاس ورکوي او د پښتونستان مسله به د ناسیونالیزم په بنیاد کې داسې جوړېږي چې ټول پښتانه به د یو بیرغ لاندې چې د هغې مرکز کابل دی او هغه لوی افغانستان دی په هغې کې به ژوند کوي. د پښتنو د نجات لپاره دا یوازینۍ لاره ده. بله د پښتنو د پسمانیو د ټولو عواملو چې څه سیاسي دي، څه اقتصادي دي، څه نظامي دي، د ټولو په څنګ کې لوی عامل په پښتنو کې هغه دا دی چې پښتانه په بېسوادۍ کې ساتل شوي دي. د پښتنو یو لوی عظیم قشر زموږ دغه دي، ښځې دي، خویندې دي، لورګانې دي. دا د پښتنو د معاشرې نه لرې ساتل شوي دي. دا زموږ یو بل لوی ضعف دی. موږ که موافقه شو چې زموږ ښځې تعلیم یافته شي، پښتانه تعلیم یافته شي او دا ټول په متحد صورت سره په هر شي کې برخه واخلي، هغه وخت پښتون کېدی شي. ما له موټر سره چې وخت کم دی نو تاسو بخاري سره چېړل نه وي پکار، خطرناک سړی دی. ډېره مننه صاحب چې تاسو زما د خبرې لحاظ وکړو او باید چې ټول ملګري دا خبرې په خاطر په جهادونو او تبلیغونو پسې ورک پښتنو، په جهادونو او تبلیغونو پسې ورک پښتنو د خپلې خاورې او بچو ته هم لږ پام وکړئ. ډېر ښه، ډېر ښه. په جهادونو او تبلیغونو پسې ورک پښتنو د خپلې خاورې او بچو ته هم لږ پام وکړئ. دوی هم حق لري نو خپل بچي مولي. زه دا وخت د پښتون کونسل کاناډا زموږ یو ډېر نرم ملګری او ډېر بنیادي زه نن مې ورته یاد عمرزاده افغان ته خواست کوم چې راشي او یو څو خبرې وکړي د سوات په حواله او د جرګې په حواله. عمرزاده افغان ستاسو ارمان نه ده او بند شوی ده، خو لا نه ده بند شوی، پته نه
Profesor After ya أنت ما يكون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ناقل بقى لاقين شو कनाडा के टोरंटो यूनिवर्सिटी के दलर पर अफगान ډېرو درنو خبرونو ډېرو عزتمنو نن واقعي چې ډېره د خوشحالۍ ورځ ده چې په کاناډا کې د پښتنو هغه کریم نن ناست دي او د پښتنو په هغې ستونزو باندې په هغو مشکلاتو باندې بحث کوي. ډېر انسانان دي چې هغه نه غواړي چې د بهر دنیا نه دا اواز اوچت شي، لیکن آفرین په تاسو ستاسو په استادانو او ستاسو په ټبرونو چې تاسو په یو ښایسته ملک کې ناست بیا هم د خپل وطن هغه ستونزې بیانوئ او کوشش کوئ چې دا حل شي. بل پښتون کونسل کاناډا چې کومو ملګرو دا پروګرام جوړ کړی دی د دې چې هر څومره ستاینه وشي نو دا به ډېره کمه وي او دې ته زموږ خواست دی چې دوی به دا په 2-3 غنټو کې د پښتنو د څلوېښتو کلونو تکلیفونه نه بیانېږي. نو زما به دې ته دا درخواست وي چې په مستقبل قریب کې لکه ډېر زر د 3-4 ورځو یو انټرنیشنل سیمینار جوړ کړي چې په هغې کې زموږ ټول پوهان په کومو تکلیفونو باندې بحث وکړي او پښتون قام د دې تیارو نه څنګه وباسو په هغې باندې وکړي. درېیمه خبره دا ده چې زموږ ډېر خوږ ملګری بخاري صاحب وایي چې په سواد په ته یو څو خبرې وکړې، ما خو یقینا چې بېګا ډېر لیکل کړي دي، لیکن د وخت د کمي په وجه باندې د سواد حالات نه د 2 غنټو خبره ده او نه د 3 غنټو خبره ده چې هغه څوک بیان کړي، ډاکټر صاحب ښه بیانولی شي، زموږ نور پوهان ملګري بیانولی شي او ستاسو په مخ کې خبره کول چې دلته PhD ډاکټران ناست دي، دلته د مختلفو شعبو ماهرین ناست دي. زه یو سیاسي کارکون یم، لیکن الحمدلله د خپل وطن د دفاع دپاره چې په وطن کې وم په ډېرو سختو حالاتو کې دا ویډیو به خلک ګوري خاموش نه پاتې شوی او دلته کې هم هغه هرې ځلې د دې ملګرو باندې نمایي کې کوم وایي چې د بندیز حکم یې کو هغه رڼۍ د نوګرام چې د بندیز حکم یې کو هغه رڼۍ د نوګرام خاورې د نن د اشنغر واڼې به څوک بندوي او پښتون ولس به نن قطار ځي د تنظیم په اسمان PTM پښتون ولس به نن قطار ځي د تنظیم په اسمان اوس که د لر د کتبر زاڼې به څوک بندوي او د پښتنو د موجوده پاڅون چې سپي آزادو کاڼې بندو هغه بل موسم و چې سپي آزادو کاڼې بندو هغه بل موسم و وشوه ګرمي د انقلاب کاڼې به څوک بندوي دا پاڼې کټ کړم آخري ته لاړ شه عمرزاده هغه سواد چې په کال 1991 پورې ځان ته ریاست و ډېر بې مثاله امن یې لارو ویړیا عدالتي نظام یې و پښتني رواج یې و د فیصلو او عدل بنیاد یې و پښتو ژبه یې سرکاري دفتري تعلیمي او عدالتي ژبه وه د سواد د 52 کلن دور کې صرف 48 مړي په سر کپاله شوي دي. یو مثال دی چې په کال پسې یو مړی هم نه دی. قومي ځنګلات او نور معدنیات خوندي او ساتل کېدل ولس ته مفت تعلیم مفت علاج او معالجه حاصله وه د پښتني ټولنیزو قدرونو او ثقافت قدرداني درناوی و او د سواد خلک د ژوند په لوړو ډګرونو کې د احساس ذمهوارو نه سرشاره او د قانون امردارۍ ته پابند و. د انتهایي کمو وسایلو باوجود ځوانان د بیکارۍ او بېروزګارۍ په مرض نه واخته په خپل منځ کې د دښمنو کولو امکان ډېر کم او د شوکې ډاکې بیخي کمې وې.
او غلاګانې ډېرې کمې او هغه هم په ادنا کچه باندې وي. د دې هر څه باوجود ریاست په امور کې اصلاحاتو ته ضرورت محسوسېده چې ناڅاپي د خپلو ناپوهو او د پردو سازش په نتیجه کې د جنت نظیر سوال د جنت نظیر پښتني نظام د ختمولو اعلان وشو او د سوال په پرامنه او تعلیم یافته خلکو د پاکستان د کمشنر باچایي جوړه کړه. د سوال ښایسته او امن د سوال ښایست او امن د سوال نه په وروسته کېدو شو. پښتو ژبه دوزخي شوه. د ځنګلاتو او قدرتي خزانو لکه د زمرودو وغیره په رڼا ورځ لوټ تالان پیل شو. موږ تعلیم، علاج، معالجې او بهترین سهولتونه د خوب لیدل او په هوا کې تحلیل شول او خلک د عدل انصاف په ځای د ظلم په نظام تېرولو مجبور شول. غرض د سوال خلک د جنت په ځای په پاکستان کې د ژوند تېرولو ته مجبور شو. سازشونه ځوانېدل شروع شو او د کال 1900 زه به یې لنډوم د کال 1910 نوي په خواوشا کې د دهشتګردو مقامي او باني ملا صوفي محمد د لتاړ کولو ذمهواري وسپارلی شوه. د سوات زراعت، تجارت، سیاحت او تعلیم په سر خوراک شو. د سوات د سواتیانو لپاره دوزخ او د پردو د دهشتګردو لپاره په جنت بدل شو. او بیا په 2008 کې د صوفي محمد زوم ملا فضل الله په مشرۍ کې د سوات د قومي مشرانو او د پولیسو په وژلو کېدلو باندې لاس پورې شو. د دهشتګردو د طاقت ورکولو او د غلیظو مقاصدو ترلاسه کولو لپاره د حکومت په اجازه په درځلونو FM ریډیو سټیشنونه زهرجن تبلیغات پیل شو چې د دغه FM ریډیو سټیشنونو ذریعه د پولیو قطرې د ژبې نه د ایمان د کرښو ورانولو وسیله اعلان کړه شوه. او دارنګه د پولیو قطرې د ماشومانو ته په ورکړه بندیز ولګولی شو. د تعلیم دروازې وتړلی شوې. ښځه ذات یو ځل بیا د ټولو بدو او خرابو مرکز اعلان شو او په هغې د تعلیم او روزګار لپاره د کوره په وتو بندیز ولګېدو. د تعلیمي ادارې کومې چې زموږ د سوات د ازادۍ نښې وې او په بمونو تباه کړه شوې او په لویو لارو او سړکونو جوړې تاریخي د سوات وخت پلونه په بمونو بارودو والوځولی شو. زرعي اجناس، باغونه او پټوکې په پټو کې ساقي شول. صحیح ده. دا هر څه ته شرعي حیثیت ورکړی شو. د سیاسي عقیدې او د مخالفینو په بېرحمۍ حلالول او د مړو د بجلۍ په ستنو او ونو پورې ځوړندل پیل شول. دا موږ په خپلو سترګو لیدلي دي چې د مخالفینو مړي د لحادونو نه راویستل او د هغوی بېعزتي روا وګرځېدله. په پښتانه معاشره کې دا نشته. د قومي مشرانو مخالفینو کورونه او ډېرې تباه کړی شوې. تباه کول عین اسلامي کار وګرځولی شو. په لویو لارو او سړکونو د نقابپوشو دهشتګردو بچایي جوړه شوه او د خودساخته عدالتونو په ذریعه د عزتمندو ښځو او نرو بېعزتي پیل شوه او خلک په کوړو وهل معمول وګرځېده او خواږه اوازونه او موسیقي بنده کړی شوه. او لوی الله تعالی ته د رضا د سر ټیټېدو عبادتي عمل د جبر او کوتکمارۍ تابع شو. د جوماتونو بې حرمتي پیل شوه. شتمنو او پیسهدارو کورونو د افرادو او ماشومانو د اغوا او د تختولو په ذریعه د دغو کورونو ته په ډېره ظالمانه طریقه او په ډېره بېرحمۍ روپۍ او شتمنۍ وتروړلې. د خلکو په صلاح او مشورې او حقوقي باندې عملاً بندیز ولګولی شو. د واده، جنګ، جنازې قومي مشرانو جرګې د خودکشو حملو په ذریعه په نښت کړی شو چې دا رنګه د ولسي غونډو او اجتماعي مخنیوی وشي. دا قومي قدرونه ته تاوان ورسولی شو چې د سوات د خلکو په خپل وجود او لباس هم اختیار پاتې نه شو. او د ټولو افسوسناکه او حیرتناکه خبره دا ده چې ریاست چې د خلکو د سر و مال او عزت و ناموس د ساتلو او شتمنۍ او قانوني ذمهواري لري او ریاست چې د خلکو د سر و مال او عزت د ناموس د ساتلو آئیني او قانوني ذمهواري لري. زما ځکه غلطي کې چې زه شاته بخاري ته کوم هغه په دې ټول جریان کې کمی نه صرف په هغې په دې ټول جریان کې
نه صرف مجرمانه تماشبین شو بلکې د جیټ جهازونو د ړندو بمبارو ګنشپ هلیکاپټرو او د بېواکه ډزو او د شب و روز مارټرو صحیح ده نو دا د چې لکه زه به د دې نه یم لکه زموږ سکولونه وران کړی شو چې هغه سکولونه چې هغه زموږ د تاریخ د ازادۍ نښې وې لکه دا زموږ وران کړی شو نو دلته به زه نه ځم خو زه به خپل خبره په دې باندې رالنډه کړم ګرانو مشرانو دا یو دغه به زه وکړم چې د سوات نه د پرېښودو په دوران کې چې د حکمرانانو لخوا کوم ظلم شوی دی د هغې بیانول د هغې بیانول او اورېدل ناقابل برداشت دي دا د سوات خلک ناست دی که زه بیان کړم ټول به وجړي او دغه شان په تاریخ کې یوسفزی په دویم ځل لوی مهاجرت ته مجبور شول ګرانو مشرانو او درنو پښتنو پښتون کونسل کاناډا دا حقیقت په ډاګه کوي چې د پاکستان د اوسیدونکو په حیثیت زموږ د خلکو د سر و مال او عزت ناموس ساتنه د ریاست او حکومت آئیني او قانوني ذمہواري ده پښتون کونسل کاناډا چې د ریاست او حکومت په موجودګۍ کې زموږ د دې ټولو تاوانونو او بربادو ذمہوارو حکمران او ریاستي ادارې وي لهذا په سوات او په محکومه پښتونخوا د دهشتګردو د یو منظم مصالح نیټورک جوړښت تسلط او بیا زموږ د خلکو د سر و مال او ناموس سره د شوي سلوک په هکله وضاحت کول او یو اطمینان بخش جواب ورکول د ریاستي ادارو او حکمرانانو اخلاقي ذمہواري ده او دا په ریاست د خلکو یو واجب الادا قرض دی په هر صورت یې غواړو تر اخره وخته پورې غواړي حکومت په دا موږ ته خامخا کوي دا جواب راکوي په دې شعر باندې وای لویې سو جرګې په پېښور کوو لویې سو جرګې په پېښور کوو بیا به سم ګزار په ستمګار کوو ځای چې ځو ګلا په مارګله پله دغه شر ماشر له یو اشر کوو او پاتې دی ارمان دا د سوري افغان ششه سوري پاتې دی ارمان دا د سوري افغان یو ځل لاهور زیر و زبر کوو ډېره مننه ما تاسو خبرې ډېرې دي پاڼې هم ډېرې دي انشاءالله په بل پروګرام کې که څه غلطۍ مې کړي تاسو زما مشران یې نو زه ستاسو نه بخښنه غواړم عمرزاده افغان ته ما دونه وخت نه ورکړی خو د دې ملګري ډېر زیات خدمات دي دا ډېر ساده باده ټیغ نیغ او بیا د پښتون کونسل په کامیابۍ کې دا هغه بنیادي ملګری دی چې د ده او زه خو هغه د سفر د شروع د آغاز چې کوم ملګري دی هغه یاران یې رول خو ښه خبره نه ده شعرونه ما سره هم ډېر ښایسته ښایسته دي خو بغیر دغه نه چې زه وخت واخلم زه به خپل وخت تاسو سره یو نوی مېلمه متعارف کوم چې د امریکا هیوسټن نه راغلی دی او د پښتون قام په غم شریک او ډېر ښه او یو کامیاب انسان به ته موږ ویلی شو پښتنو کې دا ډېر کم خلک دي نو زه خواست کوم خپل مېلمه او مشر محترم رسول محمد صاحب ته چې تشریف راوړي او څو خبرې ملګرو سره شریک کړي السلام علیکم ډېره مهرباني خبرې خو تاسو ټولې په تفصیل سره وکړئ خو یو خبره پکې پاتې ده او هغه خبره د حساب ده او زه به نن هغه خبره کومه چې ارادې خو زموږ ډېرې دي او کارونه موږ ډېر کول غواړو خو دا پیسې به د کوم ځای نه راځي زه به دې باره کې خبره کومه نو چیرمین صاحب څنګه دي ډېره مهمه خبره ده
خالي خلاص چیرمن صاحب زه راویستم ما باندې چې یاره ته خامخا دا خبره وکړه ځکه زما تجربه چې دا هغه بس همدغه کې شوې ده چې زه تللی یم او د خلکو نه مې پیسې راغونډې کړي دي پردۍ پیسې او خپلې مې هم پکې اچولي دي خو د بل نه مې خړې راغستې دي تر نن ورځې پورې ما به تقریبا څه د پاسه 53 میلیونه ډالره به ما د خلکو نه راغونډې کړي نو چیرمن صاحب چې طریقه څه ده ته به د کس نه به دا پیسې څنګه راخلې پیسه خوړل خوږ شی دی او که سوچو کې د ژوند نه زیات پیسه خوږه ده ځکه موږ د ژوند د ټول نه قیمتي وخت چې دی هغه موږ د پیسې په ګټلو باندې تېر کړو سهار چې موږ راپاڅو لمبوزان به راپر کړو چې ښه تازه شو کار ته لاړ شو چې کله ستړي شو بیا کور ته راشو نو مطلب زما دا دی چې ته چې یو کس د ځای پیسې ترې راخلې تا کې یو جذبه پکار ده تا کې یو پیشن پکار دی او هغه پیشن چې دی هغه به د یو کاز نه راځي د یو وجې نه به راځي او هغه وجه چې ده هغه به ته ظاهروي ته به کس ته کښېنې او ورته به وایي نو هغه تا چې څوک پیسې درکوي تا چې څوک ډونیشن کوي هغه به کاز ته به نه ګوري هغه به تا ته ګوري هغه به انسان ته ګوري چې دا انسان چې کوم دی خپل دی کاز ته څومره ډیډیکیټډ دی دا کس څومره مخلص دی خپل په دې کاز کې نو چونکې موږ دلته کې زه خو چې راورلی شوی یم د پښتون کاونسل اف کینیډا د دغه امبریلا لاندې زه به دا یو ټکی استعمال کوم پښتون کاونسل اف کینیډا چې د دې تنظیم به ورته وایم ځکه ما سره بل سړی کې نشته یا دا کوم راغونډه چې کوم ده جرګه نو د دې یو سټرکچر پکار دی یو کمیټي به زه تصور کولی شم چې یاره یو څو کسانې پای کې ذمهواریانې چې کوم دی هغه ورکړل شي خلکو ته او په هغه ذمهواریانو کې بیا د ټول نه مهمه خبره دا ده چې فنډ ریزینګ چې کوم دی هغه یو اهمه حصه د دې سټرکچر د دې یو ذمهواري نو په څه طریقه باندې کېدای شي یو طریقه خو دا کېدای شي چې ممبرشپ وي هر ممبران چې کوم دی هغو ته د میاشتې یو 15 سنټه یا 50 سنټه یا ډالر ډونیشن کوي یو طریقه دا کېدای شي بل طریقه دا کېدای شي چې اکټیو فنډ ریزینګ ته کوي د ځینې خلکو ته دا یو ان جی او جوړېدی شي یو نان پرافټ ارګنایزیشن جوړېدی شي او د خلکو د ځای او هغو ته خپل کاز چې دی هغه ورته ښایي د تعلیم خبره ورته کوي د صحت خبره ورته کوي د روزګار د پښتنو د روزګار دا خبره کوي په دغه بنیاد باندې فنډ ریزینګ کېږي نو هغه بیا ټیکس وایډا هم کېدای شي کوم چې ډونیشنز کوي خلکو او هغه لازمي خبره نه ده چې هغه د پښتانه یا د یو خاص نسل والا خلک یا هغه هر قسم خلک کېدای شي چې تاسو فنډ ریزینګ کولی شئ نو بله خبره ما دا کوله چیرمن صاحب سره ما دا ذکر کړی و چې دا تنظیم یا دا امبریلا چې کوم ده دا غټېدی ولې نه شي دا موږ د دې ته موږ د نارت امریکې شکل ولې نشو ورکولی چې په هغې کې ستاسو خپل ریجنل نمایندګانې مثال در باندې ایسټرن کینیډا نمایندګۍ د ویسټرن کینیډا نمایندګۍ د امریکې نمایندګۍ او دغه یو څو آیډیاز دي نو د ټول نه هغه خبره دا ده چې یو کاز دی او کاز ته ډیډیکیشن پکار دی او هغې ته پیشن پکار دی او هغه تاسو ته کې شته دی نو بس هغې له بیا عملي جامه په دې طریقه باندې ورکولی شو چې یاره یو تنظیم جوړ کړی شي هغې کې یو ټریژر وي په هغې کې څو ممبران یا ډیسیژن میکرز وي او د هغې اکټیو فنډ ریزینګ کېږي دغه څو خبرې ما تاسو ته غوښتلو او ډېره مهرباني ډېره مننه سرجي تھینک یو ویری مچ ستاسو د دومره لرې نه راتګ د پښتون کونسل کینیډا سره د مینې او ستاسو دغه خواب ستاسو دغه خوب ستاسو دغه ویژن چې دا د نارت امریکا ولې نشي نو دغه خوب زمونږ پروفیسر سراج په لومبی روز لیدلی و چې دا به پښتون کونسل کینیډا پښتون کونسل امریکا پښتون کونسل انګلینډ پښتون کونسل جرمني او بیا دغه شان بل یو ملګری بیګا ډاکټر صاحب راغلی و د لندن نه هغه وی چې دا انټرنیشنل ډایسپورا یعنی یو د دې رول موږ دغه کوو کې یو ویژن ډېر بحث شوی دی بیګا تقریبا ډېر ناوخته پورې ملګرو مازغ خوړلي دي زه هغوی ډېر زیات اپریشیټ کوم چې هغوی راغلل او په دغه کې دا عقل موږ سره شریک کړو بابا فرمایي چې که هر څو د ژوند په لار کې بې درک یم پاتې شوی سنګي میل د دې سړک یم او که هر څو یم حوادثو راټوخ کړی خو بیا هم د بدخواهانو د ملا سک یم او
ما د ستاسو د پښتو پرده ساتلې لا تر اوسه مو د ژبې تلفظ کې زه په دې مهال کې دغه ملګری خو په لیست کې نه و، خو چونکې یو ډېر غواړم چې تاسو سره پېژندګلوي وشي او یعنې په رسمي توګه د سټیج ته راشي او تاسو یو دوه ستړي مشي او بخیرالي وکړي او یو دوه خبرې سره وکړي. نو زه محترم ښاغلی شریف مومن صاحب ته خواست کوم چې هغه راشي او دوه خبرې ملګرو سره شریکې کړي. وایي چې خوشحال کره چې تاجک کره پیدا شي نو تاجک وي او چې خوشحال کره پیدا شي نو خټک شي. بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی بخونکي مهربان رب په نامه درنو مشرانو خویندو ورونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تر هر څه د مخه د پښتون کونسل کاناډا د مشرانو نه مننه کوم چې د پښتون قام د ستونزو او د ممکنه حل په حواله داسې یو علمي او ښکلی سیمینار جوړ کړی او بیا په دې سیمینار کې د پښتون قوم په غم دردېدلو ټولو ګډونوالو ته هرکلی وایم او مننه کوم. عزیزانو د ما نه وړاندې مشرانو د پښتون قوم او یو ناخوالو او ستونزو باندې مکملې خبرې وکړي. زه هم د یو افغان پښتون په حیث غواړم چې څو خبرو ته اشاره وکړم. د پښتنو په ژوندانه کې چې څومره بېنظمۍ بېقرارۍ او ناارامۍ شتون لري ټول د پښتون خپلمنځي مخالفت له امله دي. د پښتنو دغه مخالفت او دغه مخالفې رویې موږ ټول دومره وروسته پاتې کړي یو، دومره یې ښکته غورځولي یو او دومره یې په خپلو کې کیل کړي یو او دومره یې د نفسانفسۍ ښکار کړي یو چې له هر یو څخه اوس